لنډې خبرې. کوم لوستونکي چې زما له کتابونو سره آشنا دي هغوی خبر دي چې په دغو کتابونو کې غزل او نظم دواړو ته یو ډول ځای ورکړل شوی دی. مګر کوم کتاب چې اوس په لاس کې دی پاکې غزل د دوی په وړاندې نشته. د دې مطلب دا نه دی چې زما په نظر کې د غزل ارزښت زیاتې کم شوی او مخ مې یو مخ د نظم خواته اړولی دی، بلکې خبره دا ده چې زه له شعر سره زور نه کوم. هر ډول خیال چې مې ذهن ته رالویږي هغه ته د هغه وړ جامه وراغوندم. د دې کتاب د لیکلو په وخت غزل ذهن ته نه ده راغلی، ځکه مې نه ده لیکلی، خو چې ولې نه ده راغلی د دې خبرې په جواب پسې ګرځېدلی هم نه یم. څه چې مې ذهن ته راغلی دي هغه مې د خپلو لوستونکو د یو امانت په ډول خوندي کړي دي او دغه امانت دایم دلته هغوی ته سپارم. په دې پورتنۍ خبره پسې به دلته دا هم ورزیاته کړم چې ما چېرته د یو شاعر دا خبره لوستې وه چې پخوا به مې د 10 مصرو دپاره 80 او یا مصري لیکلې، اوس چې د 10 مصرو خیال وي هغه په هماغه 10 مصرو کې ځای و. پخپله ما په مصرو کې پخوا هم دومره اسراف نه کاوه، خو په دې کتاب کې بیا بیخي نه دی کړی، ځکه اوږده نظمونه پکې نسته. په دې وړو وړو نظمونو کې یو لړ نظمونه داسې هم شته چې پښتو ته مې له نورو ژبو راړولي دي، خو دغه راړونه مې له کوم پلانه سره سمه نه ترسره کړې، بلکې د شاعري د یو لوستونکي په توګه مې وخت په وخت د نورو ژبو کوم داسې نظمونه تر نظر تیر سوي چې خوند یې راکړی دي. په هغو کې مې نغښتی یو نیم خیال بیا ورته وروسته لکه زما خپل خیال چې وي دا رنګه راباندې را اورېدلی او زه یې دې ته هڅولی یم چې په خپله ژبه د شعر جامه ور واغوندم. خبر نه یم چې دا ژباړه بللی سو که نه، که یې بولو نو هم د ژباړې پر ځای که ورته د ژباړه ووایو ښایي زیاته سمه وي. ولې چې دغه نظمونه زیاتره له بېلابېلو ژبو لومړی انګریزي ته اړول سوي او له هغې بیا ما پښتو ته راژباړلي دي. ځینې خو مې پکې له اردو نه هم راخیستي دي، ځکه نو ټینګار نه کوم چې دا هر څه دې ژباړه وبلل سي. والسلام، درویش درانی.